بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بیا هم وینډوز 8 کلاس ته راغلاست. په دې هیله چې راته روغ جوړ او د صحت کلمو پرتن وي. دا چې په تېره ویډیو کې موږ د نوټیفیکیشن ایریا ساحې باندې غږېدلي یو یا نوټیفیکیشن ایریا مو تر بحث لاندې ونیوله. په دې ځای کې کوم کمنډونه او کوم ډول دندې سرته رسیږي په دې په اړه موږ معلومات حاصل کړل په تېره ویډیو کې. نو نن ورځ راځو په ټاسکبار باندې رایټ کلیک کوو. دغه کومه منیو چې تاسو ګورئ دغه کمنډونه موږ تر بحث لاندې نیسو. لومړی ټول بار لومړی کمنډ تاسو ګورئ. په اتمه ویډیو کې موږ د دې په اړه په تفصیل سره خبرې کړې دي. که چېرته کومه ستونزه وي نو اتمه ویډیو ته مراجعه وکړئ، هلته به مو ستونزه حل شي. نو راځو موږ لومړی کاسکیډ وینډوز ته راځو. دا چې اوس دغه درې کمنډونه غیر فعال دي، نو زه راځم لومړی یو څو پروګرامونه خلاصوم. ما اوس دوه پروګرامونه خلاص کړل، بیا هم راځم زه په ټاسکبار باندې رایټ کلیک کوم. اوس کاسکیډ وینډوز، آیا دغه دوه پروګرامونه چې ما خلاص کړي دا ماته په کوم ډول ښکاره شي؟ نو زه راځم کاسکیډ وینډوز باندې کلیک کوم. اوس تاسو ګورئ چې دواړه په عین وخت کې خلاص شوي دي، یو لاندې دی او بل دغه دی. یعنې په دې شکل چې تاسو ګورئ دې ته کاسکیډ وینډوز شکل وایي. دواړه پروګرامونه خلاصېږي خو یو پر بل باندې به پاسه راځي. دوهم کمانډ چې دی رایټ کلیک، د هغې نه وروسته شو وینډوز سټیکډ، نو دغه دوهم حالت په عین وخت کې ته کولی شي په دواړو ډاکومنټونو کې د خپلې خوښې مطابق څه شی وکړې، لیکل وکړې. یا که چېرته وغواړې چې مقصد دوه کتابونه وګورې سره پرتلی کړې، د دوی ترمنځ توپیر او یا د دوی ترمنځ کومې ستونزې وي په لیکلو کې، هغه کمپیر کړې، مقایسه یې کړې، ویې ګورې، ستونزې حل کړې. نو په عین وخت کې دوه کتابونه ته کولی شي په دې شکل څنګه کې خلاص کړې. MS Word پروګرام کې یا وغیره بل پروګرام هم ته کولی شي خلاص کړې. ایکسل پروګرام هم خلاص کړلو. ته غواړې چې په عین وخت کې موږ ته دغه درې واړه پروګرامونه ښکارېږي. لاړ شه بیا له هغې نه وروسته شو وینډوز سټیکډ حالت انتخاب کړه. نو په عین وخت کې به درې پروګرامونه ته څنګه کېږي ښکارېږي، به دغه سټیکډ حالت شو. بیا راځم د هغې نه وروسته شو وینډوز سایډ بای سایډ په واسطه موږ کولی شو په عین وخت کې درې پروګرامونه، دوه پروګرامونه یا له درو نه زیات پروګرامونه څنګ په څنګ ټول موږ ته خلاص یا موږ یې کولی شو چې کار پکې وکړو او ویې ګورو. د هغې نه وروسته بیا راځو شو ډیسکټاپ ته. که غواړئ چې دغه دې له موږ نه هایډ شي، پړ دې شي، بلکې کلوز کېږي، دنه یوازې دې له موږ نه هایډ شي یا دې مینیمایز شي، ټاسکبار ته دې راشي، نو موږ دې لاړ شو ډیسکټاپ. نو موږ په شو د ډیسکټاپ کمانډ باندې کلیک کوو. نو موږ مستقیما چېرته راغلو؟ ډیسکټاپ ته راغلو. بیا هم راځو رایټ کلیک کوو. د هغې نه وروسته شو اوپن وینډوز، هغه وینډوګانې چې موږ د ډیسکټاپ ته د راتګ نه مخکې بندې کړلې، مینیمایز مو کړلې، البته ټاسکبار ته مو راوړلې، نو هغه موږ کولی شو د دې کمانډ په واسطه بیا خلاصې کړو. نو شو اوپن وینډوز باندې کلیک کوو او موږ ته بیا واپس څنګه شي خلاصې به شي. د هغې نه وروسته راځو بیا ټاسک منیجر ته. ټاسک منیجر باندې کلیک کوو. نو دغه هغه څه دي چې اوس فعلا موږ د کمپیوټر په رننګ حالت کې دي، یعنې زموږ په دې پروګرامونو باندې کار روان دی. دغه دوه پروګرامونه په رننګ حالت کې دي. موږ ته وایي چې تاسو اوس فعلا MS Excel او MS Word پروګرامونه څنګه کړي دي، خلاص کړي مو دي. او بعضې وخت داسې ستونزه هم په سیستم کې را پیدا کېږي، سیستم بیز شي یا هغه پروګرام چې تاسو خلاصوئ هغه ناټ ریسپونډینګ حالت ته لاړ شي، نو بیا تاسو نشئ کولی چې هغه پروګرام د کلوز له لارې څنګه کوئ، باندې کوئ، سیستم ټول بیز شي، مصروف شي، ناټ ریسپونډینګ حالت ته لاړ شي. نو تاسو یوه طریقه دغه ده چې په ټاسکبار باندې رایټ کلیک کړئ، هغې نه وروسته ټاسک منیجر ته لاړ شئ. یوه طریقه یې دغه شوله. دوهمه طریقه یې د شارټکټ له لارې موږ هم کولی شو کنټرول الټ ډیلیټ بټن پریس کوو. نو د دې لارې موږ هم کولی شو ټاسک منیجر ته لاړ شو، او الټ شیفټ اسکیپ بټن پریس کوو. د دې لارې موږ هم کولی شو چې ټاسک منیجر ته لاسرسی پیدا کړو. نو درې طریقې مو وښودلې. یوه طریقه یې دغه شوله چې رایټ کلیک ټاسک منیجر، دوهمه طریقه یې دغه شوله چې کنټرول الټ ډیلیټ، د دوهمه طریقه شوله دې ځای موږ هم تللی شو ټاسک منیجر باندې کلیک وکړو، موږ ته به ټاسک منیجر خلاص شي. درېیمه طریقه یې دا شوه چې الټ شیفټ او اسکیپ بټن موږ پریس کوو، مستقیما موږ ته ټاسک منیجر خلاص شي. نو دغه طریقې بیا موږ هغه وخت د دې شارټکټ نه ګټه اخلو. بعضې وخت موږ سیستم په دې ډول مصروف شي چې حتی موږ په دې ټاسکبار یا په دې سکرین یا په ډیسکټاپ باندې رایټ کلیک هم نشو کولی. نو موږ بیا راځو، که تاسو داسې ستونزې سره مخامخ شئ چې په ټاسکبار باندې تاسو رایټ کلیک نشو کولی یا مو په ډیسکټاپ باندې رایټ کلیک نشو کولی، نو تاسو له دې کمانډ نه یا د دې شارټکټ نه البته ګټه اخیستلی شي، کنټرول الټ ډیلیټ او یا کنټرول شیفټ اسکیپ بټن. نو تاسو ته به ټاسک منیجر څنګه شي خلاص به شي. نو اوس له دې ځایه هغه پروګرامونه چې په دې ځای کې خلاص دي د رننګ په حالت کې دي، اوس یوازې MS Excel دی او ته غواړې چې دا دې هم بند شي، نو هغه پروګرام چې تا ته جواب نه درکولی، سیستم یې مصروف کړی و، کلیک وکړه، له هغې وروسته ان ټاسک. او پروګرام څنګه شي له دې ځای ته بیا بندولی شي او سیستم دې بیا واپس عادي حالت ته لاړ شي او د خپلې خوښې مطابق ته بیا پکې کولی شي کار پکې وکړي. او زه بیا راځم رایټ کلیک کوم، له هغې نه وروسته راځم ټاسک منیجر ته، له هغې وروسته راځم مور ډیټیلز ته راځم. لومړی چې تاسو په دې ځای کې ګورئ پروسیسز دي. اوس فعلا یوازې ټاسک منیجر په پروسس کې د اپلیکیشن
اپلیکیشن د جملې نه. خو دوه ډوله پروسس نور موجود دي. بیک ګراوند پروسس دی دا چې تاسو ګورئ دغه بیک ګراوند پروسس شولې د دې کې تاسو ته د سی پی یو اړوند معلومات درکوي چې څومره یوسیج لري او میموري ریم یې څومره مصرف کړی دی، ډیسک څومره ځای دی او نیټورک به د نیټورک مسله ده. د دې په اړوند تاسو معلومات لیدلی شئ. دغه پروسس چې دی وینډوز پروسس دی او د معلومات دی سی پی یو معلومات، ریم معلومات او ډیسک معلومات. د دې په اړوند تاسو لیدلی شئ، معلومات حاصلولی شئ. د هم پرفارمنس ته راځو. سی پی یو او زه غواړم چې زموږ سی پی یو په کوم حالت کې قرار لري، څومره مصروف دی او څومره کارونه پرې روان دي. نو دغه ګراف چې تاسو ګورئ څومره چې زموږ په کمپیوټر باندې پروګرامونه چلیږي هغومره په سی پی یو باندې بوج راځي او دلته به ګراف څنګه کېږي خلاصېږي. به زه راځم اوس دغه پروګرام زه خلاصوم. نو تاسو دلته ګراف ته ګورئ چې ګراف څومره پورته خواته ځي. نو زه دغه کلیک کوم. نو دغه د تاسو ګورئ اوس چې سافټویر دغه اپلیکیشن یا دغه سافټویر یا دغه آی ډي ای د پروګرامینګ چې اوپن کیږي نو د سی پی یو استعمال هم څنګه کیږي ډیریږي. نو ګراف تاسو خپل وینئ چې ګراف څنګه کیږي زیاتیږي. همدارنګه ته کولی شي میموري یا ریم هم وګورئ. د میموري یا د ریم په اړه دلته کافي معلومات تاسو دغه لوستلی شئ. هارډ ډیسک په اړه په دې ځای کې معلومات دي، 3 ډرایوونه ورکړي دي، دغې نوم دی، استعمال یې په دې ډول دی او دغې نور کافي معلومات اضافه دغه تاسو یو په یو مطالعه کولی شئ او مفهوم ته اخیستلی شئ. او لاندې بیا د نیټورک مسلې دي. خو زه راځم په سی پی یو کې کله چې تاسو وغواړئ په مارکیټ کې کمپیوټر واخلئ د نورو خصوصیاتو ترڅنګ تاسو باید دغه 3 L1 2 او 3 کیشز میموریز چې دي دغه تاسو باید هم په نظر کې ونیسئ. دغه باید البته د دې سپیډ کیدای شي تر ام بي پورې شي، 4-5 یعنې په ام بي کې کیدای شي، ام بي نه ممکن زیات نه شي. خو تاسو کوشش وکړئ چې په ام بي کې دغه کیشز میموري ولري. تاسو هغه کمپیوټر ونیسئ، هغه کمپیوټر واخلئ تر څو که چېرته دغه کیشز یعنې 1 to 3 کیشز خو خامخا لري. نو که دغه کیشز یې ولرلې او سایز هم په ام بي کې شو نو ممکن د ستاسو د کمپیوټر په تیزوالي کې یو څه مهم رول ولوبوي. نو د اخیستلو په وخت کې یا د کمپیوټر رانیولو په وخت کې تاسو دغه 3 میمورۍ ته هم یو څه نظر وکړئ. نو دغه د دې اړوند معلومات دي. په دې ځای کې د خپل د پروسیسر اړوند معلومات هم لیدلی شئ او اپ هیسټري دی. په دې ځای کې سټارټ پروګرامونه دي، همدارنګه یوزرز دي، ان زیرکس د ځای لومړی یو یوزر دلته موجود دی او دغه د نورو د پروسس وي یا که د بیک ګراوند پروسس وي یا که اپلیکیشنز وي او که د وینډوز پروسس دي دلته ټول هغه موجود دي. کوم چې د رننګ په حالت کې دی رننګ تاسو دلته لیدلی شئ. دغه پروسس آی ډي دی، په دې آی ډي نمبر باندې چلیږي اوس او د نوره سرویسز دي. نو دغه و د ټاسک منیجر اړوند خبرې. راځو دلته رایټ کلیک او د رایټ کلیک نه وروسته لاک د ټاسک بار د دې وظیفه دغه ده. که زه د چک لرې کوم زه کولی شم دغه ټاسک بار د خپلې خوښې مطابق یا یې لوی کم او یا یې کوچنی کم. که غواړئ چې نه دغه د نه څو کوچنی کوی شي او نه د یې غټولی شي نو رایټ کلیک وکړه، په لاک باندې کلیک وکړه. دغه و د ټاسک بار اړوند یا د ټاسک بار باندې رایټ کلیک څو خبرې وي. که بیا هم کوم ځای کې ستونزه لرئ له ما نه پوښتنه کولی شئ، ما سره اړیکه نیولی شئ. تر بیا ښې چارې، الله مو مل شه.